سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمیشا خان. تاسو ګورئ زرمیشا خان یوټیوب چینل. که تاسو په ژوند کې پرمختګ غواړئ نو دغه یو څو خبرې دي دا مې په یاد ولرئ. اول خبره دا ده چې په خپل ځان پوره باور ولره او کوشش وکړه چې هدف ته ځان ورسوي. کله چې یو انسان کار شروع کوي بسم الله کې د هغه په ځان باندې یقین وي چې زه دا کار کولی شم او دا به زه اخر سر له رسوم، نو یقین ولرئ الله پاک هم بیا هغه انسان له کامیابي چې د هغه ورکوي. دویمه، تعلیم ته پوره ارزښت ورکړه. علم د پرمختګ یو روښانه او غوره لاره ده. نن سبا تعلیم دومره ضروري دی، زه وایم چې هر انسان له که سړی وي یا ښځه وي هغې ته تعلیم حاصلول چې دی هغه پکار وي. که بهر اوس هم ته مزدورۍ له ځي نو بیا به هم د تعلیم چې دی هغه ته له پکار. تعلیم یافته انسان شعور لري، هغه سره علم وي، هغه ته ژوند په باره کې ډېر څه پته وي ځکه چې هغه تعلیم حاصل کړی وي. دریم، د ځان ساتنه وکړه. جسم، روغ صحت او سالم ذهن د پرمختګ اساس دي. خپل ځان خیال ساتل، خپل د خاص کر نن سبا چې کوم وخت د منټل هیلث خیال ساتل ډېر ضروري ده. که موږ چاپیره وګورو هر دویم انسان چې دی هغه د ډپریشن شکار دی. ډپریشن شکار دی د کم یوت چې دی زمونږ کم ځوانان چې دي. هر ځوان کمنټ کې زه دا وینم چې مال جنۍ دوکه راکړه یا جنۍ وي مال هلک دوکه راکړه. هغې نه وروسته بیا هغه خفګان کوي، خپل صحت چې دی هغه خرابوي، روټۍ نه خوري، په تیاره کې ناست وي، ژړاګانې کوي. نو دې سره ستا صحت، منټل صحت دې هم خرابېږي، نور صحت چې دی هغه دې هم خرابېږي. کله چې انسان صحت خراب شو نو هر څه چې دی هغه لاړ. ناجوړه انسان نه تپوس وکړه چې صحت څه دي، نو خیال به ساتي دا خبرې چې دي د په ژوند کې ځي راځي. څوک به تا سره وي، څوک به درنه ځي، د چا به کاروبار وي، د چا به نه، څوک به غریب وي، څوک به امیر وي. خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ دا خبرې په خپل ذهن باندې دومره سواري کړو چې موږ خپل صحت چې دی هغه خراب کړو. خپل د صحت په خاص خیال ساتئ. په ژوند کې د ښه دوستانو انتخاب وکړه. بد دوستان چې وي هغه ستا ژوند چې دی هغه خرابوي. ښه هوښیار او هڅونکي ملګري ولره، ځکه چې تاسو به اورېدلي یو که نه وایي چې انسان پته د دې نه لګي چې د چا سره کیني او پاسي. تاسو خپل دوستانو سره کینئ پاسئ نو هغې نه بیا خلک پته لګوي چې دا انسان څنګه دی. نو دوستانو انتخاب چې دی ډېر سوچ سمج سره کوه. لوفرانو خلکو نه ځان ساته، دروغجنو منافقانو نه. که چې دوستان دې ښه وي نو تا به هم په سمه لاره بوځي، او چې دوستان دې خراب وي نو ته به هم بیا رښتینولي او صادق نیت انسان بریا ته رسوي. همیشه رښتیا وایه، د هر چا سره ځان مخلصه ساته او خپل نیت چې دی هغه صفا ساته. وایي که نه چې نیت صفا وي نو منزل هم بیا آسان وي. دویمه خبره دا ده چې د نور سره مرسته وکړه چې نور پورته کې ته هم پورته کېږي. مهرباني او خدمت د انسان قدر زیاتوي. کله چې یو انسان ته د مرستې ضرورت وي نو زر ورشه هغه له مرسته وکړه. هغه ته به د یو شي ضرورت وي چې کوم وخت یې هغه ته وکړو نو یقین ولره د هغه انسان نه زړه نه چې دا دوا وځي او د ستا د ښه چې دی ستا د خدمت چې دی دا به هغه ژوند کې هیڅ کله نه هېروي. په دې باندې به ستا قدر عزت چې دی هغه به نور هم سیوا کېږي او الله پاک به هم خوشحالېږي، ځکه چې یو انسان چې بل انسان مرسته کوي نو الله پاک هم دې راضي کېږي. د ناکامۍ نه مه یېرېږه. ناکامي د کامیابۍ یو برخه ده. د ناکامیابو زده کړه وکړه او بیرته راپورته شه. اکثر داسې وي کله چې یو انسان یو پسه کې ناکامه شي نو هغه بیا همت پرېږدي، هغه بیا حوصله پرېږدي او هغه بیا کور کې کینی چې نه زمانه نه کېږي او زه دا کار نه کوم. نو داسې هیڅ کله نه ده. یو کار کې ناکامه شي بل شروع کا، بل کې ناکامه شي بل شروع کا. خو خپل مهنت چې دی هغه جاري وساته. مهنت کوونکی انسان چې دی هغه هیڅ کله نه ناکامه کېږي. زه همیشه دا خبره کوم چې کله ته یو کار شروع کوي، څه قسم کار وي، اول بسم الله صبر سره، بیا به خپل ځان یقین سره او هغه کار چې دی هغه ډېر ایماندارۍ سره کوي. کامیابي چې ده هغه به ستا خپو ته راځي. او اخرنۍ خبره دا ده چې 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوه نو هیڅ کله به کار کې ناکامه نشي. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. تاسو ژوند په اړه یا رشتو باره کې څه قسم سوال یې ما نه کمنټ سیکشن کې تپوس کوئ، زه به تاسو ته جواب درکوم. باقي خپل ځان ډېر خیال ساتئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.